له ایران سره سوداګریزې اړیکې افغانستان د وارداتو 25% برخه له ایران پوره کوي. سوداګر او خلک وایي چې که له بدیلو لارو او ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې پراخې شي، پاکستان به افغانستان ته د سوداګرۍ په برخه کې زارۍ کوي. سلامونه د نن پلاس یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو، ستړي مه شئ. روستیایي وایي افغانستان د وارداتو 25% برخه له ایران پوره کوي. افغانستان کې د ایران اقتصادي مشاور وایي دغه هیواد له 80% ډیر اړتیا وړ توکي په وارداتو پوره کوي او دې وارداتو کې 25% برخه هم د ایران ده. روستیایي ایران رسنیو سره خبرو کې ویلي ایران د سږ کال لومړیو 4 میاشتو کې افغانستان ته 940 میلیونه ډالر صادرات درلودل چې د تیر کال تر ورته مودې 28% ډیر شوي. نوموړی وایي خوراکي، کرنیز او سون توکي افغانستان ته د ایران د وارداتو اصلي برخه جوړوي. خو زیاتوي که تهران په دې برخه کې منظم پلان ونه لري، قطر، امارات، ترکیه، پاکستان او چین به یې ځای ونیسي. د پاکستان دولتي بانک هم تیره سیشنبه وویل سږني مالي کال کې افغانستان ته دغه هیواد صادرات 4.12% زیات شوي چې له 522 میلیون ډالرو 544 میلیون ډالرو ته رسیدلي دي. خو ځینې سوداګر او خلک بیا وایي چې د پاکستان پر ځای باید سوداګریزې راکړې ورکړې صادرات او واردات له ایران، ترکیې، چین او نورو ګاونډیو هیوادونو سره ترسره شي چې که دغه بدیلې لارې افغان حکومت په نظر کې ونیسي، بیا به موږ پاکستان ته نه بلکې پاکستان به افغانستان ته د سوداګرۍ په برخه کې محتاج وي. او په یو بل خبر کې اورئ د هیواد په لرې پرتو سیمو کې سلګونه مخابراتي سایټونه جوړیږي. د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د 450 څخه زیات مخابراتي سایټونه جوړیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر د پکتیکا قومي مشرانو سره ناسته کې ویلي د دغو څه باندې 450 مخابراتي سایټونو له ډلې 25 یې پکتیکا ته په پام کې نیول شوي دي. د دې وزارت ویان عنایت الله الکوزي د سرپرست وزیر له قوله لیکلي دا مخابراتي سایټونه به د پکتیکا په لرو پرتو سیمو کې جوړ څو د ټولو ولسوالیو اړوند سیمې د مخابراتي پوښښ لاندې راشي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هیواد لرې پرتې سیمې له مخابراتي خدمتونو بې برخې دي او د تیرو 20 کلونو پر مهال د دې سیمو اوسیدونکو ته هیڅ کار او پاملرنه نه ده شوې. قدرمنو لیدونکو، تازه او مهم خبرونه همدومره و، تر بیا ښې چارې.